ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالی شورا د غونډې پر مهال عامې روغتیا وزارت کې د فساد د څېړلو امر کړی. د ولسمشر غني دا حکم د پژواک خبري اژانس او د عامې روغتیا وزارت ترمنځ له ناندریو وروسته صادر شو. پژواک خبري اژانس په خپل یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې عامې روغتیا وزارت سره مرسته شوي وینټلاټوري پاکستان ته قاچاق شوي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د عامې روغتیا وزیر جواد عثماني په ګډون یو شمېر چارواکو دا خبر رد کړ. پرون د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون هم د راپور د سپیناوي لپاره یوې غونډې ته د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل او د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورغوښتي وه. دانش کډوخیل دې غونډې ته وویل د یاد راپور د نشر موخه د یو ملي خیانت ښکاره کول، د عامې روغتیا وزارت د فساد څخه پرده پورته کول او مفسدینو ته سزا ورکول وه. نوموړی وایي چمتو دی چې محکمه کې د خپل راپور له هر ټکي څخه دفاع وکړي. هغه زیاتوي د وینټلاټورونو د قاچاق په تړاو به هغه وخت خپل نور اسناد هم وړاندې کړي چې کله روغتیا وزارت د پخوانیو و مرسته شویو والو بشپړ جزئیات په یو نوملړ کې وښیي. من که دیدیم که یک خیانت ملی در اینجا انجام داده مستند اینمی چیز را نشر کردیم. از روز اول ونتیلیتوری که به کشور آمده که متاسفانه ما اعتراض نمی کنیم سر وزارت اطلاع صحت عامه که ظرفیت استفاده چالان شدنش نداره. ما در برابر ملت خود، ما در برابر محکمه حتی از کلمه را که در گزارش استفاده کردیم دفاع میکنیم. د ولسي جرګې په روغتیا کمیسیون کې د عامې روغتیا وزیر موافقه وکړه چې د وینټلاټورونو لیست به په یوه اونۍ کې د خلکو په واک کې ورکړي. ما بریم ببینیم مورد از زاویه قرار بدیم. این بینی روی کار میکنیم و به تمام ولایت هم مجددا نداد میده که نمبر سریال نمبرش تمام معلوماتش و شما رو براتون میگیم. ټولنیزو رسنیو کې هم د وینټلاټورونو د قاچاق په تړاو د پژواک خبري اژانس د راپور هرکلی شوی او خلکو د عامې روغتیا وزارت اړوند د فساد تورونه رښتیا بللي. باید یاد شي چې د ولسمشر په تازه حکم کې هم لیکل شوي چې حکومت د رسنیو لخوا د فساد په اړه د راپورونو هرکلی او ملاتړ کوي.